رمضان 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 قبلېږي چې د هغې په اول او آخر کې درود شریف وویل شي. نو درود شریف ښه په شوق او ذوق ووایئ. اللهم صل على النبي الأمي من أزواجه وأمهاته المؤمنين ومن ذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه. اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه وباعدني فيه من السفاهة والتنبيه واجعلني نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين. اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من عليك ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور. الله دا رمضان مبارک میاشت دی چې کومې روزې نیولې الله دې په خپل دربار کې قبول کړي. الله د ټول شرعي حواجت پټ او ښکارا یا الله ته پوره کوونکې ذات دې پوره کړي. الله ټول نیکان صالحین بندګان دې جوړ کړي. الله په آخر کې په ژبه دا کلمه جاري کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. رمضان رمضان رمضان